علماؤنا اوری دغه میاش کې رب العالمین یو پرس په او یا فرض قبلی یو نپل په فرض باندې قبلی وجه سره د دې میاش تعلق د قران مجید سره راغلی ده. دغه میاش کې یو شپه راشي، شپه د قدر ورته ویل کیږي. قران اعلان کوي ليله القدر خیر من الف شهر، شپه د قدر د زرو میاشتو نه غوره ده. وجه سره انا انزلناه فی ليله القدر د دې شپې تعلق د قران مجید سره راغلی. په کوم علاقه کې دغه کتاب نازل شوی دی؟ رب العالمین قران مجید کې هغه علاقه باندې قسم خوري، لا اقسم بهذا البلد، پیغمبر استا په دې کلی او خار می دې قسمی. په کوم فرشتي په ذریعہ سره چې الله رب العزت دا کتاب نازل کړی دی، هغه فرشتو ملائکو سردار ده، هغه ته جبرئیل امین ویل کیږي. قران مجید کې رب العالمین خپل د هغه فرشتي صفات ذکر کوي. ماوی د کوم نبی په ذریعہ سره چې الله دغه کتاب نازل کړی دی، د معراج شپه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تمام انبیای کرام راجم دي. د یو روایت مطابق آسمانی فرشتي هم راجم دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سپونه جوړ شو، زم په سب کې ولاړ یم. جبرئیل امین راغی، زید لاس نه ونیوم، زید امامت د پاره مخ کې کړم. یعنی الله رب العزت دا خبره سرګند او ښکارا کړه چې صاحب قران صرف نبی نه دی، صاحب قران صرف رسول نه دی، بلکې د امام الانبیاء او امام الملائک دی. ماوی ها دا خو جاندار اساس خبره وا. ماوی کتلک په دی عنوان باندې مخ پوړان دی غور وکي بیجان اساس تعلق کله راغله دی، اغه تم رب العالمین مرتبه ورکړي دي. ماوی ها ته په خپل خواوشاته کله وګوري. ماوی یو لرګي دی، کله د دې تعلق راشه مونږ د دین کرسی جوړو کو، کله د دین میز جوړ کو، د پاسه باندې کینو، د دې د پاسه باندې نو سيزونه یګدو. او ماوی کله بتا غور کړی، کله د دغه لرګینه د قران مجید د پاره رهیل او پټي جوړ شي. بیا بتا کتلی محترمو د علماو نوم اوریدلی د دې د پاسه خپه اړول ناجایز دي، د دې د پاسه کې نستل حرام دي. د دې ادب احترام په مونږ باندې واجب او لازم دی. وجه سره د دې لرګي تعلق وز د قران سره راغی. ماوی ها مخ پوړان دي نورم لاړشه. یو کپړه د کله د دې تعلق زماو ستاره بدن سره راشي. کله ماو دا پزمکه باندې دا اوغړو پر پاسه کینو، کله په یو انداز سره بل انداز سره اخر کار دا زړه شي ډیرانه زیشي ګندګۍ ته ورسیږي. او ماوی کله به تاسو کتلی د دې کپړې تعلق د قران مجید سره راشي. د قران مجید د پاره د دین کسوړه جوړ شي، د قران مجید د پاره د دین محترم او پور جوړ شي. به به تاسو علماء نه اوریدلی د دې ادب احترام په موږ لازم او واجب دی، ولې د دې تعلق د قران مجید سره راغلی د محترم. ماوی محترمو په دې عنوان کې څومره مخ وړاندې تغور کې د قران مجید عظمت بتا ته په خپل باندې سرګنزيږي او ښکارا کیږي. محترمو ماوی د قران د عظمت لپاره یو دا کافی ده. دویم ماوی نن په مخ د ځمکه باندې وګوره، قران مجید د الله رب العزت هغه کتاب دی چې په مخ د ځمکه باندې دا صحیح سالم محفوظ موجود دی. نن یو آسمانی کتاب په خپل اصلي شکل کې نشته، تورات په خپل اصلي شکل کې نشته، انجیل نشته، زبور نشته، داغي الفاظ بدل معنا بدل. نن یو قران مجید دی، رد الفاظ هم محفوظ دي، رد معنا هم محفوظ ده. زمونږ د مسلمانانو عقیده ده مونږ وایو څنګه چې د قران مجید الفاظ کوم د لوح محفوظ نه راغلي دي، دا محفوظ او موجود دي. د قصید قران مجید د الفاظ کوم معنا مراده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابونو نقل د اغم الحمدلله نن محفوظ او موجوده ده. اغم معنا نن محفوظ او خپه خو نه تاسو کنه دي، ستړي شوی خو نه دي. به زمانه خبري جواب راکوي ان شاء الله. تاسو کدي چې خاموش ناسي او به زه صرف خبرې کوم نو بیا بګران شي. تاسو که زمانه خبري جواب نه راکوي به زما ذهن دی چې زما په خبره یا خپکیږي یا نه پويږي په خبره. نو ان شاء الله زه جواب غواړم. ماوی زمونږ د اهل سنت والجماعت دیوبند عقیده ده څنګه چې قرآن الفاظ محفوظ او موجود دي، د قرآن الفاظو کې تبدیلی نه ده شوی. د قصید قرآن معنا مراد کې ام تر اوسه پوری تحریف او تبدیلی نه ده شوی. ماوی الفاظ د قرآن ام محفوظ او موجود، معنا د مراد د قرآن مجید ام محفوظ او موجود. ماوی د قرآن د الفاظو په حواله سره د اهل سنت عقیده ده که څوک د قرآن په
الفاظو کې د تحریف قائل دی دام د اسلام نه خارج او کافر دی که یو انسان په قرآن مجید په معنا کې د تحریف قائل دی د اهل سنت والجماعت په نسبت دغه انسان هم کافر او مرتد دی اسلام نه خارج دی ماوی محترم قرآن مجید محفوظ او موجود کتاب دی دا زما مدعا ده نن که په پوره دنیا کې ته نظر واچي دغه مدعا به تاسو د نور په شان کې روښانه شي عالمی سطح باندې محترمو کوششونه امو شو د قرآن الفاظو په حواله سره د قرآن د معنی په حواله سره الحمدلله ټول کوششونه ناکام تاسو وکتل یو سازش د قرآن مجید مانوي تحریف د بار د قادیانیت فتنه راپورته کړل شو قادیانی ملعون دا وکړه ول زن نبی ما زمون علماء دیوبند ته تاسو کول ملعون په کم بنیاد باندې د نبوت داوا کېتا په کم بنیاد باندې ته خبره کې چې نبی ما ایتر قرآن مجید معنا خاتم النبی علیہ السلام خاتم النبیین نمنی قادیانی ملعون ول ول نمنم علماء دیوبند جواب ورکو ول ملعون بیا ولکن رسول الله وخاتم النبیین سمانه کې انا خاتم النبیین الله نبی آبادی بسمانه کې قادیانی ملعون ورته ویلا ول زره خاتم النبیین الفاظ در سره منم خمانه در سره نمنم الفاظ در سره منم خمانه مراد در سره ماوی ها محترم ز خبره کوم اکثر مونږ ختم نبوت په عنوان باندې یا په نورو عنواناتو باندې د علماء دیوبند نوم واخلو بعض خلک خپشي په تور د ګیلې او د اعتراض باندې وای یار د ختم نبوت عنوان خبره رااله تا صرف د علماء دیوبند نوم ولې واغستو د قربانۍ په حواله سره تا د علماء دیوبند نوم ولې واغستو ماوی زکه می واغستو چې کله د قربانۍ وخراغه میدان کې علماء دیوبند ولاړو کله چې مسله رااله د نبی سلام په عزت باندې حمله وشو مخې تر یې ضرورت وي نه علماء دیوبند ورکړه مخې تر سینې ضرورت وي سینې علماء دیوبند پېښله مخې تر خپل بیبيانو د کونډولو خبره او بیبيانې علماء دیوبند کونډ کړي مخې تر خپل بچو د یتیمان کولو خبره رااله بچي علماء دیوبند یتیمان کړه ماوي ها ماته علم دی ماته خپل تاریخ الحمدلله یاد دی ماوي کې کله وخت د قربانۍ راغې قرباني علماء دیوبند ورکړه هغه جدا خبره و رست هر سړی आवाज ولګو کله چې مار مړ شو هر سړی کوته کولول راواغستو आवाज ولګو د مار په مړ کولو کې زما حصہ ده ورنه ماته یاد